خان د پاره راغلی. عمران خان ته څه وایي؟ یاره مې خوښ دی، عمران خان مې خوښ دی. په روبیل کې به مې کتل ژړا به راتله، نو عمران خان به خفه کېدم، ایجنسي به یې کولې، نو زما پلار او ما به کتلې، زما زړه به خفه شو. مې ژړلي ویم بابا راځه د عمران خان ایجنسي. څنګه به دې ژړل؟ چې دا څوک نشي ګیرولی، ته زما څه یو ته څوک د ګیرې په کاڼو بېولم. بس سوال پیغور راکړئ، تاسو خپل وزیر اعظم سره نشئ مې ان شاء الله تعالی دې پرې به زه ان شاء الله تعالی میلاویږم. چې دا عمر خان صاحب راکړی په درنه کې، موږ دلته ډي چوک کې درنه کې دا د هغه د لاس دی، اوس به دا دومره وخوښ چې داسې موپلر چا سره شته هم نه لکه دا ما سره چې کوم موپلر دی. السلام علیکم. السلام علیکم. څه نوم دی بچی؟ فاطمه. څونه عمر دی به؟ زه د 15. د 15 کال یې؟ څه کې سبق وایې؟ او څویم کې؟ دریم کې؟ څه کېدل چې راغلی؟ هغه کیمرې طرف ته ګوره. زه عمران خان د پاره راغلی. عمران خان ته څه وایې؟ هغه ته دا وایم چې زه تا ته میلاویږم. هغه څه ولې میلاویږي؟ د دې دپاره ورسره میلاویږم چې کله ورسره نه یم میلاو شوې. نو کله موږ د ډېر ښه خلکو سره نه یو میلاو شو، نو موږ د هغه سره میلاویږو، هغه ته باید چې ستا سره میلاویږو. د عمران خان صاحب دې ولې دومره خوښ دی؟ د دې غونډې دنیا نه مې خوښ دی، عمران خان مې خوښ دی. په روبیل کې به مې کتل ژړا به راتله، نو اوس ورسره میلاوي. ژړا به ولې درتله؟ هسې به راتله، عمران خان څه کله نه وم میلاو شوي، ځکه به راتله. نه میلاو شوی بیا ژړا درځي چې کس سره میلاو شي؟ دا ژړا ولې درځي؟ څه خفه کېدی به ولې؟ زه خفه کېدم به، خو عمران خان به خفه کېدم، ایجنسي به یې کولې، نو زما پلار او ما به کتلې، زما زړه به خفه شو. ولې به خفه کېدې؟ جلسو ته خو هغه ته ډېر ښه خلک راته ښه به خوشحاله کېده، ښه تقریرونه به یې کول، نو ته پې ولې خفه کېدې؟ زه ورله کره نه وم تللي، بس پلار مې دې ټایم کې اوس راوستم. پلار درته ویلې که مور درته ویلې چې ته پې خفه شه؟ چا راته نه ویلي چې خفه شه، زه په خپله خفه شوې وم، او زه پلار 10 پیرې مې ژړلي ویم بابا راځه د عمران خان ایجنسي. څنګه به دې ژړل؟ دغه ژړا هم ته وکړه که نه، څنګه به دې ژړا کوله؟ ژړا درځي اوس؟ څنګه به دې ژړلې؟ دا ولې ته دومره پې خفه کېږې چې ژاړې هغې دپاره؟ میلاو شوې یم ورسره یم، غون ماشومان میلاو شوي، نو پلار ته 10 ورځې په ژړا شوی یم چې ما ورله بوزه کړه. نو هغه صرف نن راوستلې چې تا دونه 10 ورځې وژړلې؟ دا ووایه چې هغه سره میلاو شې ته به څه به هغه ته به څه وایم؟ هغه ته به دا وایم که نه چې دا څوک نشي ګیرولی، ته زما څه یو ته څوک د ګیرې په کاڼو بېولم. بس څنګه نشي ګیرولی؟ خو ډېر ښه پولیس چې راشي هغو سره به مشینان وي، ګاډي به وي ورسره، ډېر شیزونه به وي ورسره. نو نور پولیسان به یې نه ګیروي، نور پولیسان خو ګوتې هم ورسره ولګولې پردي پولیسانو، نو په کاڼي به راولم او دا سر به پرې ولولم. زما پلار هم ما نشي منې کولی. بس پلار دې هم نشي منې کولی چې عمران خان صاحب به ولې که پولیس به ولې؟ پولیس به ولم. پولیس به ولې؟ عمران خان صاحب ستاسو سره دی؟ عمران خان څه خو جګړه وکړه بل پولیس بل چا، نو بس په کاڼو بېولم. او دا د حکومت نه دا چا ایستلی و عمران خان صاحب؟ پولو په خپله وته که اپوزیشن ایستلی و؟ چا ویلې نواز شریف صاحب ایستلی و؟ دا غلو غله و هغه که نه؟ دا چا ویلې چې دا غله دي؟ دا چا ویلې چې غله دي؟ تا ته اول چا ویلې چې دا عمران خان صاحب داسې ښه سړی دی چې ته یې په موبایلو کې ګوره او د هغې سره دومره مینه کوه؟ زما خو ورسره ډېره زیاته مینه ده، ځکه چې په لوبیلو کې ګورم ما له ژړا راځي، زه ورته ګورم که نه، زه ورته ګورم زما زړه خفه شو یم. غونډ خلک میلاو شوي، زه نه یم وایم یو پیره خو ورسره زه میلاو شم، پلار ته به مې ژړل. پلار ته به دې ژړلې؟ څونه پیرې به دې هسې ژړلې وي؟ 15 پیرې. اوس خو دې ویلې 10 پیرې مې ژړلې دي. 10 پیرې مې هم ژړلې، 15 پیرې. 15 پیرې دې هم ژړلې؟ او چغې به دې والې که په قلاره به دې ژړلې؟ چغې به مې والې. څنګه چغې به دې والې؟ لږې چغې خو اوس ووهه که نه؟ څنګه دا په خندا کې داسې کوچکه نه شوله که نه؟ دا څنګه محبت دی؟ توبخان دی. عمران خان صاحب ته به څه وایم؟ عمران خان اوس را روان دی، اوس موږ ډېر زیاته خوشحاله، اوس بېله به په اوس خوشحاله. چې عمران خان صاحب نن میلاو شه کور ته چې لاړ شي څه به صدقه کوې؟ ډېره به خوشحاله یم. ډېره به خوشحاله یې؟ څه به د الله په لار کې نه ورکوې؟ سټاپیانې به ورکوې؟ څه به ورکوې؟ ورکوم به.
کور ته چې لاړ شي اول به چاته وایي زه د عمران خان صاحب سره ملاو شوی وم مور ته خوریانو ته ونګوري اول به پکې چاته وایم اول به پکې مور ته وي دا ولې مور ته پکې داسې مور سره دومره مینه کوې چې هغې ته به اول وایې پلار او مور سره ډېره زیاته مینه او خویندو سره مینه نه کوې خویندو سم کوم خو پلار مور سره ډېره زیاته کوې عمران خان صاحب ته اوس څه پیغام ورکوې ځوانانو ته به دا پیغام ورکوم که نه چې زه تاسو ملاوېدل غواړم او څوک مې نه ملاوی او ما تا پسې ډېر دغه وکړلو جړا خو څوک مې در سره نه ملاوی یو پلار مې در سره ملاوی زه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ګلابه ښه خیر دی څه نوم دی نصر الله کوم ځای نه راغلی شانګلې نه څه کېدل دا د عمران خان سره ملاویږم ډېره مینه محبت مې ولې به سره ملاوي دا خو تاسو هغه یو کس سره ملاو شو د هغه دغه ته ساين دومره مشهور شو نو اوس بار سره هغه سره ملاوي ساينس خبرم ده خو لکه موږ مخکې هم راغلي 10 میاشتې مې وخت کړي نو لکه ما ملاو شوی نه یم نو کوم چې وخت کې وزیر اعظم او ځان مې ډېر زیات خوښ دی د هر سړي سره جنګ کوم لکه ډېر زیات مې خوښ دی د امپورټډ حکومت کې دا موږ ته نامنظور دی نه شهباز شریف د حکومت کولی شي نه مریم نواز کولی شي یو تن هم نشي کولی بغیر د عمران خان نه که عمران خان نو موږ به یو سړي سره نه شاه محمد قریشي سره نه یو تن زموږ چې کوم د پارټۍ کم کسان دي هغو سره یو تن سره موږ د عمران خان سره مینه عمران خان سره به لازمي ملاویږو او دا زموږ لکه نور څه د غواړو دي نه خو دغه ملاویږو چې لکه هلته موږ له منظري والا پیغور راکوي تاسو خپل وزیر اعظم سره نشئ ما انشاءالله تعالی دې پرې به زه انشاءالله تعالی ملاویږم شوکت یوسفزۍ خو هلته هېڅ کار هم نه دی کړی وایي نه یې روډونه جوړ کړلي نه یې ګروندونه جوړ کړلي هغه افسر افغان صاحب چې کوم دی هغه هر وخت کې دا ویډیوګانې ښایي دا شوکت یوسفزۍ هم څه کار نه یې کړی زموږ عبدالمنیم صاحب چې دی نو هغه هم څه کار نه یې کړی هغه له وزیر اعلی پنډ ورکړلی وی خلکو له کار وکړو نو هغه یو تن هم کار نه یې کړی او بیا خو به کار چې ستاسو په ځای کې ډېر کار کولی ځکه چې سوات نه خو ډېر سیټونه دي سوات نه سیټونه ډېر دي خو کار نه کوي که نه پوه شوي هغه کار نه کوي یو تن نه هم کار نه دی کړی نو موږ دا خبره کوو چې عمران خان سره موږ ضرور ملاوي ولې چې زموږ عمران خان چې دی هغه زموږ جان دی موږ عمران خان له قرباني ورکوو عمران خان سره موږ لازمي ملاوي ولې دا زموږ نور دی موږ چې شی نه غواړو خو لکه زموږ سره چې ملاو شو لکه چې دې خلکو ته پته ولګي چې عمران خان خپل وزیر اعظم سره دی ملاو شو نو خلکو ته پته ولګي موږ هلته خلک پیغورونه راکوي منظري والا مړه څه ګرانه خبر نن سبا ویډیو کې ایډیټینګ وکړه بس زه اوس ملاو شوی یم دغه شی نه کېږي دغه شی نه کېږي که نه دغه شی نه کېږي چې په خپل دغه سره تصویران نه وي ورکړي او نټ له نه وي ورکړي زه په ایډیټینګ کې وکړم ګوره ته دومره دغه شی نه کېږي که نه چې خلکو ته پته ولګي هلته موږ د پي ډي آی 10 کسان پاتې شوي نور ټول د منظري والي هغو سره موږ هغه ورځې په دې الیکشن کې مخکې خوله هم وهل و جنګ هم کړی هلته لاندې مې یو ځای کې کتلی یو کس کمیس ایستلی او زر زر د عمران خان صاحب هغه دغه څه پاکولی تصویر هغه هم ډېر مشهور شوی نه دغه انشاءالله تعالی زموږ د خدای نه امید کوو چې انشاءالله موږ سره ملاویږو زموږ هغه سره اړیکې ډېره زیاته مینه ده او کوم ځای کې چې د هغه جلسه د هغه جلسې چې کوم ځایونو کې جلسه نو هغې له زه رسېدلی یم ځان مې رسول دی او ډېره زیاته قرباني او دا کوم مفلر چې د عمران خان صاحب راکړی په درنه کې موږ دلته ډي چوک کې درنه کې دا د هغه د لاس دی اوس به دا دومره وخوښ چې داسې مفلر چا سره شته هم نه لکه دا ما سره چې کوم مفلر دی څه پیغام به ورکړې هغه ته اوس خان صاحب دا پیغام ورکوم چې هغه د موږ سره ضرور ملاقات وکړي دا مې ډېر زیات لکه شوقمن یم د ملاقات چې هغه سره میلاو شم تصویرانو سره وباسم بس زما بړه صبر شي انشاءالله که ما سره میلاو شو زه به دغه په نګاله کې ناست یم چې څو ما سره خان صاحب ملاقات نه کړی او دا امپورټډ حکومت چې دا مو انشاءالله تعالی مونږ ورځو او دو حکومت نشي کولی هغه دا خبره زمونږ په دغه کې کړله الپورې کې زه به خپلې کپړې خرڅوم عوام له به زه دغه کوم خدمت کوم نو دا امپورټډ حکومت نامنظور دی نشي کولی نه مریم نواز کولی شي چغې وباسي نه زرداري کولی شي غل ډاکوان دي ټول چور دي لکه زمونږ کم کسان چې د پي ټي آی هغو خو دا خیال و چې مونږ به دا کسان دغ کړو مونږ به په دې باندې زمونږ ووټ راشي خو هغه کسان دي لکه ختم شو نو اوس زمونږ به انشاءالله په دغه کې حکومت راغی په لاهور کې زه د الله نه دا شکریا ادا کوم چې انشاءالله عمران خان به حکومت راځي انشاءالله تعالی مونږ به ورسره موږ لاهور حکومت نه اخلو پي ټي آی والا مخکې اعلان کړی د لاهور حکومت به مونږ ومالو مونږ به د ټوټل پاکستان حکومت الو ټوټل پاکستان حکومت خبره کوم مهرباني اخرنۍ خبره دا کوم چې عمران خان سره لازمي ملاقات کوم که ملاقات مې ونه شو ځان به مړ کړم دا مهرباني موږ مراد سید صاحب ته تاسو سره ملاو کیږي